سلام علیکم استاذه. زما د موټر د چیک غمی د سهار ایسې لګېدلی دی. هر ځای چې بیا یم هېڅوک نسي کولی چې دا جوړ کړي. تېخ یې وارې وګوره. وایه استاذه د ده موټر بیخي د خانانده معلومېږي. لږ پیسې ډېرې ځینې واخله، لږ ماته راکړه. بانټ یې پورته کړه. جوړ سو. څو پیسې سولې؟ هېڅو، فقط یو لین یې کته و. ډېره مننه ورور جانه. هر مستري ته چې مې بیولی دی زما موټر یې نه دی جوړ کړی. نه پوهېږم چې دوی ولې دا موټر نه جوړاوه. که ډېرو پیسو ته نیت و. دغسې د ورور جانه ځینې خلک مازې پیسې پیدا کړي، مردارو حلال نه دي ورته مهم. خپله ډوډۍ دوی د خلکو په وینه پخوي او یا هم د خلکو په هډوکو. کله چې مشکلات ورته پیښ سي هېڅ نه پوهېږي چې د څه لپاره دا راباندې پیښه ده. فقط دونه ویلی سم چې په دې ښار کې ستا غوندې خلک ډېر سي. هر کسب کار کولی سي چې خپل د کسب نوم ښه وساتي. غلط خلک حرام ګټي، ښه خلک حلال ګټي. ورور جانه دا زما کارت دی. زه د کابل په نوي ښار کې هوټل لرم. زه خوشحاله کېږم چې د خپل فامیل سره دا هفته زما میلمانه سي.